ولسمشر غني او امرالله صالح د پاکستان، روسیې او طالبانو په زخمونو مالګه واچوله. دا چې د واک پرېښودلو په اړه یې څه ویلي، د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر نن ارګ کې یو جوړ شوي سیمینار کې ویلي که طالبان هم دا سبا هم ټاکنو ته حاضر وي موږ تیار یو، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیږد ته حاضر نه یم. ولسمشر د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې چې 42 کاله جګړه بس ده او موږ هم د نورې نړۍ په څیر د ژوند کولو حق لرو. هغه وړاندې ویلي د اساسي قانون پر اساس هیڅوک دا حق نه لري چې له یو افغان څخه د هغه د تابعیت حق سلب کړي او هیڅ افغان له بل افغان څخه زیات او کم نه دی. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره له لیدنې یوه ورځ وروسته د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي دوی په دې لیدنه کې د سولې په اړه د افغان حکومت پر پخواني دریځ ټینګار کړی دی. ښاغلي صالح نن سه شنبه یعنی د کاپ 26مه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنه کې د وضعیت ارزونه وشوه او دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اصولي دریځ بیا تکرار کړ چې د یوې تنظیمي او د دیني استبدادي ډلګۍ واکمني د منلو نه ده. ښاغلي صالح زیاته کړه طالبان باید سولې ته غاړه کیږدي او د دې بهیر اصلي مسیر ته راوګرځي. امرالله صالح له دې وړاندې د زلمي خلیلزاد په وړاندیز شوې طرحه کې د اسلامي فقه عالي شورا د جوړښت په اړه ویلي و له پاکستاني مدرسو څو تنه فارغ ملایان دته د مسلمانۍ سند نشي ورکولای. دا یادونې وړ ده چې امریکا، روسیې او پاکستان د ګډې طرحې له مخې غواړي چې ولسمشر غني واک پرېږدي او یو نوی انتقالي حکومت د جوړ شي او وروسته له هغې به طالبان سوله کوي. قدرمنو لیدونکو تاسې یې په تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.